السلام علیکم ملګرو، زیم خان او تاسو ګورئ خان انفو انجن. ملګرو په دې وخت کې پبجي د دنیا مشهور گیمونو کې یو گیم دی. مونږ کې به ډیر کم داسې خلک کې چاته به د پبجي باره کې نه پته. پاړه دي کلوې ټول د پبجي گیم کول شوقیان. ملګرو تاسو ته دا پته شته چې دا پبجي گیم چا جوړ کړی؟ هغه مشران وای کنه چې وړه غونته کې آیډیا د انسان زندگی بدله کی. خبره د برندن گرین کوم. برندن گرین هغه کس دی چې پبجي جوړ کړی. ملګرو سوا خو چې د دومره غریب چې د بانک اکاونټ کې 1 روپۍ هم نه و او پبجي گیم د زندگی مکمل بدل کړ او اوس د دنیا امیر ترین انسان دی. برندن په آیرلند کې پیدا شوی او د خپل د کریئر په شروعات کې فوټوګرافر او ډي جی و. سره سره برندن یو ویب ډیزاینر هم و. برندن په خپل زندگی تیرولو لپاره ویب سایټ ډیزاین کولی او ودونو کې به فوټوګرافي کوله او دینه به چې کومې پیسې پیدا شي په هغه به برندن خپل زندگی تیروله. برندن فوټوګرافي سره ډیر شوق او دغه د لاسه د برازیل ته د تلو فیصله وکړه. ای برازیل ته لاړو، آلته د فوټوګرافي به کوله او ځان له پیسې ګټلې. آلته د ملاقات یو جنۍ سره وشو او د دوی دواړو زر واده هم وشو. قسمت ته نور منظور د واده صرف 2 کاله پس د برندن او د ښځې طلاق وشو او دغه وخت چې برندن په مشکلات کې راګیر شو. په 2013 کې برندن برازیل کې د سره 1 روپۍ هم نه و او د ژوند ډیر په ګران سره تیری. ملګرو برندن څخه دومره پیسې هم نه وي چې د ځان له ټیکټ واخلي او آیرلند ته واپس راشي. او ملګرو د ځان له پیسې بچ کول شروع کړل او د خپل زیات وخت خپل په کمره کې تیرو او دا هغه وخت چې کله برندن د گیمونو کول شروعات وکړ. د خپل ټایم پاس کولو لپاره ویډیو گیمز کو. تا برندن ته د آنلاین گیمونو پته وچلیده. برندن گیمونو جوړولو سره هیڅ شوق نه خو بیا د دې سره شوق پیدا شو. خیر 2014 کې د ځان له جهاز ټیکټ واغستو او د واپس آیرلند ته رالو. ملګرو برندن دلته هم ډیر مشکل کې او د سکه دلته هم پیسې نه وي. د بانک اکاونټ بالکل خالی او د چاکار هم نه ور او تر دې پورې چې د دلته د بیلفر په پیسو باندې ژوند کولو ته مجبور شو. یعنی د آیرلند حکومت بیروزګار له د ژوند کولو لپاره لګي غونته کې پیسې ورکړي. برندن لپاره د ژوندۍ مکمل ختم شي و هغه ځکه چې د 40 کالو او د ژوندۍ کې د ناکامۍ نه علاوه اسنو د طلاق هم شي او د خپل مور پلار سره کوسیدو او د مور پلار هم د لپاره ډیر سخت پریشان و. ملګرو د کولو لپاره اسنو نو د گیمونو لا ایموټس جوړول شروع کړل. ملګرو د برندن جاپانیز یو فلم بیټل رایل ډیر خوښ. په دې فلم کې خولیو چې څه خلک څنګه د زومبیز نه بچ کېدو لپاره سروایو کوي. دغه سټوري د ډیره خوښه و او د دې په مطابق د په یو گیم آرما 2 کې د دې فلم یو ایموټ جوړ کړ. د سره سره د گیم ډیزاینینګ او د کوډینګ طریقې هم زده کول شروع کړل. برندن قسمت خو چې د کوم گیم آرما 2 کې یو ایموټ جوړ کړ او هغه ډیر مشهور شو او د خلکو ډیر خوښ شو. او برندن ته د سونی آنلاین انټرټینمنت د یو گیمینګ کمپنۍ د طرف نه یو کال راغی. د آلته کار کولو پیشکش وکړو. د 2 کال دغه کمپنۍ سره H1Z1 په یو گیم باندې کار وکړو. په 2016 کې د یو کوریا کمپنۍ بلو هول د سره رابطه وکړه او دته د یو بیټل رایل گیم جوړولو پیشکش وکړو او دغه شان د کوریا ته لاړو. ملګرو د پبجي پورا نوم پلیئرز نون بیټل ګراوند دی. انون اصل کې د برندن نوم وو. دوی اکثر په گیمونو کې یوز کو او په دغه نوم باندې د پبجي نوم کې خودو. په 2016 کې د وینډوز لپاره لانچ شو. په 2017 کې د پی سی او ایکس بوکس لپاره. ملګرو په لږ وخت کې دا گیم دومره خرڅ شو چې برندن هم حیران شو. صرف په یو نیم کال کې د پبجي 5 کروڑ کاپیانې خرڅ شوې. موبایل باندې دا گیم 200 میلیون نسیوا خلکو ډاونلوډ کړ او دې سره د برندن زندگی مکمل بدله شو. نن چې برندن څومره مالدار دی تاسو به حیران شي. ملګرو دې کس څخه په دې وخت کې 200 میلیون ډالر دی یعنی 3200 کروڑ روپۍ. خو ملګرو د دومره پیسو راتلو نه پس هم برندن یو ساده ژوند تیری. د په یو انټرویو کې وی چې ما څومره پیسې ګټلې دي دا ټول ز خپل په لور باندې لګول غواړم. ملګرو د برندن د کہانی نه واضح ده چې وړه غونته کې آیډیا زموږ زندگی بدلولی شي. که تاسو دا ویډیو خوښ شوی دا لایک کړئ. دغه شان ویډیوګانې کتو د پر زموږ چینل سبسکرایب کړئ. خپل ډیر زیات خیال ساتئ. الله پامان.